قدرمن شنواز کاکي چې موجود یو مو سره د ګلابون درې ماشومونه ویني او د یوه خرکي وه چې کونډه ده او دا وړیکې ماشومان یتیمان ورپاتې دي یوه یې بچي دو پکې ټاشه تقریبا 3 کاله مخکې دی ښوون چې کیمو او وفات شوه او دا زوی که دو په د لنډې کې رشه کور رزګور خلک تر کوي چا څه وتړل خو صحیح که نه نیره د الله نه علاوه هېڅ اسره نشته او چې څوک تشه راوړي خو هغه فریا وښکوي او چې څوک تشه نه راوړي به دغسې ناست وي او 1.5 لک روپیې کرده دور پله او دا خلک ته چارې لیارې کوي به دا معلو دې ته تشه په راوړو کله مو که داسې چې به کېرشې مړي دراکیانې تشه دراکیانې به دغسې ناست وي او که زه نه وغواړي د دوه الودینه مستر د دوه وړکي خو غواړي به چې چا کره کلای وړه به چیرې خپل تمنې تشه یا به دغسې کښېنشي میندې زمونه داسې پیر په میش څوک چیرې کوي چې سړی دې نه یو چاته ودرېږه نه د خیر وی چې داسې وخته کله مو کوي چې د مړیې هېڅ طریقه نه وي چې به د سیک ویه نه او په دا پیړي چې سبا یې راکوی نه شي بېغې سره خو بیخي سیک لاس نه وړي سړی د څومره وخت چې وفات شوه ده 3 کاله یې شلو تشې وفات ګوې نر پرېوته زدیره یې کوله تشې که خفه یې بچیونه ته څه سبق ویې سبق خو ویی او یو بل چې تشرړي پام د سبق کیا په ویی خارق تشو کو خته وکړه او ته پکا نیره مې سې کنه بغیر د غلانه ځکه پټای تشه مان نشته قرضه څومره ده 1.5 لک روپیې در بنده تشې دو دا مې ته مې چې قرضدار پوسې د سړی ته مې قرضه قرضه مې ته نه غواړي خو خال خود غواړي زی چې خلک چې څرنګه امداد وي چې مو سره کوي زه خلک ته دا وکړم خپلې ورینې تاسو مې ورینه وسته زه مې خیر یم چې چاته شي واس وي چې متعلق دې ته هغه وي صحیح قدرمنې دغه خیر خبره تاسو واورېدلې دا وړیکې ګلابون ورپورته شوي دي دا زوی که د آس پاس کې راشي چا لاس ورسره یو خو شا کڼۍ هېڅ ذریعه یې نشته خاوند یې چې ګونر پرېوت هغوی مزدیره کوله بیا په کاټ تقریبا کال 1.5 یې دا زوی تېر کړ هغې نه بعد دا وفات شو یک د پوره دی د علاج د پوره تقریبا 1.5 لک چې کومه دو قرضار کړی دو هېڅ دا ګلابون ورپورته دي وړیکې ماشومان دي یوه بچي دو هېڅ ذریعه یې نشته و وخت تېري چې کومه دا ژړو بېغلوی په دغه خیر شه و خالي سنسناهټ ته دغه علاقې ملګري مشرونه هغه مو سره موجود دي چې د کومه کسان دي هغه سره خبرې کوي چې دی وخت تېري څرنګه ده او د سکرین باندې به دغه مقامي کسانو نمبر درکوي دا مطلب دا چې مستریتیا بیا کولی شه بوس کلی شي ګونر پرېوته او مطلب دا چې یې نیم کال یې په کاټ تېر کړ ملا یې موته وه ایس هغې نوت ښه غریبان دي ایس تل موزونه راغلو او داسې شي دومره غریبات یې دا چې لوټ شي پوس کلي ته نکم کلی ته تقریبا په 1.5 کیلومیټر دا کله ورسره پرېت ته هغې دا کې راشي مزدیره کوي سیک دیره ورکړي سیک بیا چیني نمره ورکړي هغې مې نه دا خپل وخت تېروي دا وړه بل بچه مخامخ ناسته ده او ښه په تکلیف ښې دي زه وایم چې څومره چا وسی میږ وخت ته ماجي خپل نمبر وښه 0333 93 38 100 یعنی 100 نمبر مې ده ماسټر صاحب د دغه علاقې مقامي دا د ګاونډ یې د آس پاس د مره لوس سره وړي چې کوم د علاقې وطن خلک دي ماسټر صاحب نمبر ما په د سکرین در که دغه غمزده فیملی دپاره په د تکلیف شه مبتلا فیملی دپاره چا څومره څه واس توفیق وي خیر خیرافات وي زکات وي هر څه مې په بنده کېږي نو ماسټر صاحب سره رابطه کوي انشاءالله تاسو چې کوم امانات وي او ماسټر صاحب ورته حواله کوي بالکل انشاءالله چې څومره وي زه خپله کوشش کوم ونیره خو انشاءالله چې کوم امانات وي مکمل زه دې ته رسوم صحیح مکمل انشاءالله چې څه هغې وي او زه خپله کوشش کوم قرضه بالکل حقیقت ته قرضه ده په باندې دا یو وړیکه بچه یې ده دا دو که یو ملک ته شنواز ککې شي غلام داود نومیږي هغه سبق په باندې ویه ایجوکیټر شي ټوله خرچه هغه په پرې کوي موږ شه مو سره په سکول شو مو نه بهتر سکول ته څومره خرچه په وړ کې شي ټیوشن کپړې هر شی هغه ګلداود ورکوي مطلب ده زه خپله کوشش محنت بیا د کلي شه داسې آس پاس علاقې شه او ښه غریبات شه وخت تېری قرضه حقیقت ته 1.5 لک
دا نازیوته کرزه د کلي شه دا مطلب دا چې الله نه علاوه یې څه شته نه خو که چا څه ورسره وکړ هغې ته نوست هغې ته نوستي بالکل هغې ته دی نوستي صحیح قدرمنې تاسې دا خبره واورېدلې ماسټر صاحب خبره ما واورېدلې خالد سلطان باید غامر سره موجود دی روی وستلی د علاقې وطن شه دا کرانی ارته وشله دی بنده یو لوی امتحان خدای پاک راوسته ده و یقینا چې میشتو سه خلق لشکې سو ته وکړو یو خو دی د قرضه پرې شي هغې نه بعد دی یو څه لیاړه په شان تېره شي دا خیرکي چې کیمه دو دا ایس په د آس پاس نږدې کې رشه چاره کای به پابند دمره دیتا سویر کو چې دیو وخت ری پابند کای